قدرمنو سلامونه او احترامات د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې افسر افغان د پیښور په تبجن لوی سړک باندې موجود یم. نن ړومبۍ مۍ ده، نیټه ړومبۍ مۍ ده، یوم مزدور دې ته ویلی کېږي. د تاج محل مزدور به تل ژوندی وي، جهان به ورو شاهجهان هېروي. دا د مزدورانو ورځ ده او روژه په خوله باندې زمونږ مزدور رور سره د خپل کتې پتې بچوړې راغلی دی. وایي چې مزدوري کومه او مزدوري وایي ځکه کومه چې که زه د مزدورانو په ورځ باندې چوټي وکړم نو بېګاله به بیا زما په کور کې روژه ماته څنګه ممکن کېږي. چې نوم دې څه دی او د کوم ځای ته؟ زما نوم دی شکیل جي. شکیل او زه د مشترزۍ یم، باړه شیخان مشترزۍ. ښه استاد ګله د څو مودې راسې دا کار کې د دې پنچرو ده؟ یاره زه خو د 90-92 نه کار کوم. ښه 91-92 نه دا کار کې. نو څنګه چل دی دا کرونایز حالات راله، روژه ده، لاکډاون دی، نو تاسو کار په دې کې بند نه یي؟ یاره چې زه خو دا کار دی د پنچرو او په پنچرو کار باندې حکومت هم څه پابندي نه لګوي ځکه چې ټرانسپورټ چلیږي. ښه او نو چې ټرانسپورټ چلیږي نو زموږ کار نه بندېږي. تاسو کار د ټرانسپورټ سره رواني؟ رواني. صحیح ده. روژه کې ستړی کېږي که نه په کار کې؟ ستړی کېږو چې سخت کار دی ځکه چې ټول هم ګرمۍ سره کار دی، ګاډي چلیږي، ګاډي تو کوي او د هغې باوجود هم مونږ لګیا یو، خپل محنت کوو، حلال رزق ګټو. صحیح. او نن استاد جي یوم مزدور ده، څه خبرې چې دا د سر وځي په دې باندې څه کېږي؟ دې کې د مزدورانو دا اواز ولې اوچتېږي په دې باندې خبرې؟ خو زه نیم خبره او ستا ور راته وویل نو زه خبر شوم چې دا د مزدورانو ورځ ده. نور ته دې خبرې علم راته نشته دی. شاګردان در سره څو دي استاد ګله؟ ما سره چې 3-4 خپل وران دي. ښه او یو دوه را سره پکې بارني دي، په دې کې موږ د مصریتوب کار هم کوو. ښه پاټس هم خرڅوو، را خرڅوو او بس لګیا یو سر چې 24 غنټې زموږ دا دوکان کولوي بندېږي نه. صحیح. او په دې ملک کې د مزدورانو حال څه دی؟ لکه مزدور څخه کېږي ورځ په ورځ که څه حساب دی؟ غریبه طاقت چې څومره ده که نه ډېرې پریشانه کړي دي، ډېر سیوی پریشانه کړي دي. د ډېرو خلکو غریبانانو د رزق د رقم نه لګي. داسې خلک پکې راشي چې پیسې ورسره نه خدای شته چې موږ داسې کار کوو او چا سره دا دغه نه کوو چې چا سره پیسې هم کار کوو، که چا سره پیسې نه هم بله کار کوو. څه تمه لري استاد جي څه به کېږي؟ یاره دا حالات به چېرته ځي؟ یاره چې دا د کرونا حالات خو چې کم دی دا په ټوله دنیا کې دی، یوازې پاکستان نه دی. او انشاءالله پاکستان به ښه شي انشاءالله. یعنې د ښو ورځو تمه موږ لرلی شو انشاءالله. بالکل دې کې شک نشته دی. صحیح. دا ماشومان دې څه دي استاد جي؟ دا زما کشرې زوی دی، یو د ټولو نه مشرې دی، یو دا کشرې دی. ښه زما مال د خدای 15 بچي دي. 15 بچي دي او دا کار روزګار دی بس روان دی ردی الله ثواب کوي. الله پاک ساتي او بس. صحیح. بچی ستاسو نوم دی؟ احمد جي. احمد جي څویم کې سبق وایي؟ ځیا خدیل اسکول نه وایي. او دغه دوه ماشومان؟ دا خو دا یو دلته کار کوي دغه سره مصري سره. ښه. او دا یو چې کوم دی د موټرسایکل والا سره دی. صحیح. خوشحاله اوسئ استاد ګله. ډېره مننه کومه قدرمنو. استاد ګل لګیا دی، ښه په نره ایماندارۍ باندې خپل کار کوي. استاد جي خوشحاله دی او وایي چې خیر ورځې به راځي. زمونږ په هیواد کې د مزدورانو په ورځ باندې مزدور رور لګیا دی او ښه په نره باندې خپله مزدوري کوي. د حدیث شریف مفهوم دی چې د مزدور خوله نه وچه شوي نو په کار ده چې هغه ته د هغه اجرت میلاو شي. په دغه خبره کې زه اکثر وایم چې دوه حکمته دي. یو خو به مزدور د ځان نه خوله وباسي، یعنې په ایماندارۍ به مزدوري کوي. او دویم چا دپاره چې مزدوري کېږي په کار ده چې هغه په وخت باندې د هغه اجرت ورکړي. ما درنه د خپلې مزدورۍ پوښتنه کړې وه، یا د کلي خانه ستا غوسه راته لا یاده ده او ژونده ستا سلګۍ قصه راته لا یاده ده. یوم مزدور په هیواد کې ټولو خواریکښو ته دې مبارک وي. او په تیره زما د شانګلې د کولې مزدوران چې هغه هم په دغه روژه کې په دې سخته ګرمۍ کې په دې کرونایز حالاتو کې لګیا دي او خپله حق حلاله مزدوري کوي. سالو مې پاس په پړي زوړ شو، ستا د کولې د کاره نښې جلاسونه. یو ځل بیا د مزدورانو ورځ ټولو خواریکښو ایماندارو مزدورانو ته ډېره مبارک.